علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان ټایپس درنو مینوانو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. مینوالو، لکه څنګه چې تاسو مکس پلیر پیژنئ، نوم به مو اورېدلی وي. نو نن راځم د مکس پلیر سیټینګ ته چې څنګه کولی شو موږ آډیو اوازونه هم په مکس پلیر کې واورو. نو د ویډیو شروع کېدلو څخه دمخه که زموږ چینل وي نوی سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو ستاسو درانه حضور ته مخکې له مخکې در ورسیږي. نو راځو په ویډیو باندې شروع کوو. نو دوستانو، تاسو به مکس پلیر ته لاړ شئ. کله چې تاسو مکس پلیر ته لاړئ نو تاسو به په دغه دریو لیکو باندې کلیک وکړئ. دغه درې لیکو څه دي؟ په دې مو چې کله کلیک وکړو، کله مو چې په دغه دریو لیکو کلیک وکړ نو دا به تاسو اوکې کړئ. دا مو چې کله اوکې کړئ نو بیا به دلته سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو، سیټینګ مو ووهه، نو بیا به سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ کې بیا دلته آډیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په آډیو باندې کلیک وکړو نو دغه ټیک مارک تاسې وینئ چې اوس دا ټیک مارک ډک شوی دی. کله چې دا ټیک مارک نه وي ډک شوی نو تاسو آډیو اوازونه په مکس پلیر کې نشئ اورېدلی. او کله مو چې دا ټیک مارک ډک کړ نو له دې نه وروسته تاسې کولی شئ په مکس پلیر کې آډیو اوازونه هم واورئ. نو دا وه نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ورنه فایده واخلي.